یو څو وخته ته مخ ما د قاري صاحب منیر شاکر ویډیوګانې ولیدې. الله پاک دې هغو ته هم عفو وکړه ټولو مسلمانانو ته. نو اسلام کې دومره زیات معلومات نه لرم، خو بیا هم د هغو بعضې ویډیوګانې زه ګورم، بعضو شیانو زه متردد کړی یم که نه، چې اوس دا څه ویایي، مثلا تاسې چې څه ویایې دا یو سړي ته یو هغه برابرې وي چې اوس د چا ومنل شي که نه. هغو یو دغه آیت شریف ویلی وه چې د ما ټول نه دی په یاد وبښئ چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یعنې چې عزت او ذلت ټول د الله د جانبه دی. او بیا ده ووی چې نه، په دو کې هغه کارونه چې انسان ښه کا عقل یې ورکړی، نو په هغو کې خدای پاک عزت ورکوي، او هغه کسان چې خدای په موږ ته عقل کړی او هغه چې بد کارونه کا، نو په موږ اعمالو یې الله پاک هغو ته ذلت ورکوي. نو ده هغه داسې کړی دی چې یعنې خپله شخص پورې اړه لري چې دی عزت خوښوي او که ذلت که نه. ده داسې یو توجیه ورکړې. یو مې دا سوال دی چې آیا دا صحیح دی که نه، او بل مې دا سوال دی نظر په عقایدو قضا و قدر، چې خدای پاک یعنې هغه ټول انسانانو ته یې ته مخ لیکلي چې په دو کې هم دغه عزت و ذلت هم نور ځي، چې الله پاک هر چا ته دا لیکلي دي چې یعنې دا انسان به څه شی کا که نه، دا به ښه سړی کی یا به خراب کی، دا به ګناهونه کا، دا به ښه کا. نو بیا ډیر خلک په همدو نظر دي که نه، چې آیا که یو نفر هغه ګناهونه کا، نو دا خو نو الله ورته لیکلي دي، نو بیا دی ولې مسئول د دو ګرځي. چې بیرته همغه خبرې ته زه راګرځم چې یعنې خدای پاک موږ ته عقل راکړی، خدای پاک موږ ته ویلي چې دا د ښه لاره ده، دا د بده لاره ده. نو که بده لاره موږ نیسو په هغو کې موږ مسؤله یو. نو تنها هدف مې دا دی قضا و قدر کې د ښه و بد ټول لیکل شوي که نه دي لیکل شوي یو، او که بیا لیکل شوي دي نو بیا انسان مسؤول دی که نه دی که نه. او بل هم دغه آیت شریف چې د ویلي دي چې ذلت او عزت ټول د الله د جانبه دی، په دو کې انسان یعنې دخیل دی که نه دی وبښئ، تنها هم دا پوښتنې دی. ګوره د زړه سره مننه. له سره خو تا مخکې ویل وایي موږ د پلاني خبرې او د تاسو خبرو دې خبرو موږ حیران کړي یو چې اوس د چا ومنو که نه. دوستانو دا ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم د موږ دپاره او د تاسو دپاره تاله د میزان سیده دا قرآن او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. څه شی ده؟ تاله د میزان، تاله میزان چې یو څوک پکې وتلو، دا به په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم باندې تلو. دا به د پښتني په تله نه تلو چې دا د پښتون قوم ده، دا پلانی ده، دا پلانی ده، دا پلانی ده، دا پلانی ده، دا بریتور ده، دا پکولی ده، دا پټکی والا ده، نه، په تله د قرآن او د شریعت به تلو. کله وخت کې چې مو هر څوک په تله د قرآن او په شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پوره راوختل درته او پوره شو، نو په شریعت به دا سړی پیژنو، د هغه قومیت په لحاظ، د هغه د ژبې په لحاظ، د هغه د یو څو د بل څه په لحاظ باندې به هغه نه پیژنو. د هر عالم خبره چې له قرآن او له حدیث سره برابره وه، له دین سره برابره وه، له اجماع د امت سره برابره وه، او له هغه سره برابره وو تلو به. صحیح ده؟ که د هر چا خبره له امت سره خلاف وه هغه به نه بنو. ځکه ګوري الله اکبر ورباندې وایسته، الله اکبر ورباندې وایسته. یوه خبره چې ډیره مهمه ده، الله جل وعلا وایي
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. چا سي لاره غوره کړله مؤمنانو نه بغیر په بله لاره باندې لاړل، یعنی د علماو د امت په مقابل کې په بله لاره باندې لاړل. غیر سبیل المؤمنین، بېله مؤمنانو یې بله لاره غوره کړه، نوله ما تولى ونصله جهنم، بیا د دغه ځای د دې کس دپاره ځای بیا جهنم ده، چې ډېر بد دې ورتللو ځای ده. الله جل وعلا ویلي دي قرآن کې. الله وایي محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم چې د ما امت په ګمراهي باندې نه رایوځای کېږي. ګورې په لکونو علما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې راغلي دي، فقها راغلي دي، محدثین راغلي دي. دا په یو طرف او یو ملا چې را پیدا سي د دې په مقابل کې دا بل طرف، نو دا خو قرآن وایي چې ویتبع غیر سبیل المؤمنین. غیر سبیل الله جل وعلا داسې نه دي ویلي چې ویتبع غیر طريق النبيين يا غير سبيل النبيين والمرسلين، بلکې الله جل وعلا مؤمنان مسلمانان خود لیدي چې د مؤمنانو سي علما پکې دي، محدثین پکې دي، فقها پکې دي، چې کچا د دې په مخالفت کې بل لاره غوره کړه نو هغه لاره د جهنم د تللو لاره ده. که په دې لاره کې ملا راځي، که په دې لاره کې بل راځي، بل راځي، بل راځي. اوس رسول الله وایي چې د ما امت نه رایوځای کېږي په ګمراهي باندې. دا څنګه امکان لري چې 1400 کاله د علما رایوځای وي او اتفاق دې کړی وي او بیا د یو وخت کې په پښتنو کې یو سیکولر راولاړېږي، هغه دې بیا دې امت ته ووایي چې نه دا امت په څه شي باندې نه پوهېدل. اوس که ته د دغه سړي خبره ومنې، تا رسول الله ته د دروغو نسبت وکړل، العیاذ بالله. ځکه رسول الله وایي چې د ما امت په ګمراهي نه رایوځای کېږي. دا دومره امت کې چې فقها دي، علما دي، محدثین دي، امامان دي، آیا دا په ګمراهي رایوځای؟ اوس تاسې دغه ملا ته اوس وایي چې دا په حقه باندې، نو طبعا دا امت په ګمراهي رایوځای سوی ده، نو تا تکذیب د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وکړل چې دا بالذات کفر د الله دې موږ تاسو ته نجات رانصیب. امین. نو خبره دلته دا ده، ولی الله جل وعلا وایي چې تاسې کله وخت کې په خپل منځ کې په یو خبره اختلاف راغلل، قرآن او شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته دا خبره را واپس کړي، په هغه کې یې وتلی. صحیح ده؟ دا یوه خبره. بله خبره د دې وکړله چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله جل وعلا انسانانو ته عزت ورکوي او چې وغواړي، او بعضو ته ذلت ورکوي چې وغواړي. دا آیات لسره چې که تاسې ووایاسته، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اللهم مالک الملک. الله جل وعلا وایي چې ته ورته ووایه قل اللهم مالک الملک، دا باچي د دې دنیا او د هر څه مالک رب العالمین جل وعلا ده. تؤتي الملک من تشاء، الله جل وعلا چې وغواړي هغه چاته باچي ورکوي. وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله سي وغواړي چاته باچي ورکوي او الله سي وغواړي له چا نه یې اخلي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. په دې خبر مسلمانان باید ځان پوه کړي. ګوري مسلمانانو، الله جل وعلا پیدا کوونکی ده، کوونکی نه ده. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. الله څه شی ده؟ الله پیدا کوونکی ده، کوونکی نه ده. بشک. اوس خو الله جل وعلا خو تا ته نه دی ویلي چې ورسه کافر سه یا بدبخته سه یا بې عزته سه. قرآن کې الله جل وعلا وایي چې زه د خپلو بندګانو دپاره په کفر باندې نه راضي کېږم. الله جل وعلا قرآن کې وایي ولا یرضا، زه په دې نه راضي کېږم د خپلو بندګانو دپاره په کفر باندې. اوس الله جل وعلا یو څه پیدا کړي دي، خو د دې کاسب ته یې. اوس ګوري دا هدایت د رب العالمین جل وعلا په درې قسمه ده. یو عام هدایت د الله جل وعلا د ټولو مخلوقاتو ته کړی ده، چې په هغه کې انسانان دي، پیریانان دي، حیوانات دي، نباتات دي. اوس ګوره دا ځمکه، دا ونه نه ده، دا ونه چې په ځمکه کې داسې خښه کړي، دا سیده داسې پورته ځي، داسې نه ځي په بغیر چې راکاټ سي. کوم عمر ته چې ونه ورسېږي، وچه سي، خرابه سي، راولویږي. دې ته د ونې ته هدایت چا کړی؟ رب العالمین کړی ده. ځکه موږ وایو الحمدلله رب العالمین.
د ټولو مخلوقاتو تربیت ورکوونکی الله ده. الله هغه ذات ده. بشک. مثلا ونه په کوم وخت کې راشنه کېږي زرغونېږي. دا هدایت چا ورته کړی ده؟ په کوم وخت کې دا هغه زرغونوالی له لاسه ورکوي، دا هدایت چا ورته کړی ده؟ دا د نباتاتو په اړه باندې درته ښیم. تاسې د انګورو ته وګورئ، د انګور باغ نه ده، دې ته هدایت چا کړی ده؟ یعنی د انګور ولې تا ته په یو ورځ کې نه درکوي چې تا ته یې په 3 میاشتې کې په ترتیب سره درکوي؟ دا هدایت چا ورته کړی؟ چې اوله سر کې داسې تخم وکړي، بیا له تخم نه وروسته دانې شي، له دانو نه وروسته انګور شي، له انګور له اوبو نه ډک شي. د نباتاتو په اړه مې دا خبره درته وکړه. دا هدایت چا ورته کړی؟ الله. نو په قرآن عظیم شان کې دا هدایت څه ده؟ فرعون موسی علیه السلام ته وویل چې فمن ربکما یا موسی، ای موسی او هارون د تاسو رب څوک دی؟ ستاسو د دې رب خبرې کوي، ځکه فرعون خو د خدایي دعوه کړې وه. موسی علیه السلام ورته ویل په سورة طه کې غالبا او مریم ده که طه ده؟ مریم ده. موسی علیه السلام ورته ویل قال فمن ربكما یا موسی؟ قال موسی علیه السلام ورته ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله دا ټول کائنات پیدا کړل، بیا یې هر یو ته بیل بیل ځانګړی هدایت وکړل. الله اکبر. که تاسو د دې ترڅنګ وګورئ مرغانو ته، که تاسو والله پرون مې یو مرغه کتل په یوه ویډیو کې، کېدای شي تاسو هم په مخه باندې درغلی وي. یو مرغه ده په دې مارانو کې، یو قسم ماران دي دا په ونو کې ګرځېږي، د دې مرغانو بچان خوري. خیال مو شته که نشته؟ په دې ونو کې په دې ځنګلونو کې بعضې ماران دي، دا ماران ګرځېږي را ګرځېږي، دا د مرغانو دغه ځالو ته ورځي، هلته د بچیانې خوري. اوس په دې مرغانو کې یو مرغه ده دا مرغه د ځان دپاره داسې کور جوړوي په دې ونه کې، 2 لارې لري. یوه یې حقیقي لاره وي چې کله ننوځیم هغه ورپسې بنده سي، چې کله راوځیم هغه بنده سي. یوه بله د چل لاره وي چې هغه کله مار ورننوځېږي په غېږ کې راتاو چې شی پیدا نه کړي ځینې لاړ سي بیرته. هغه خپله لاره یې داسې جوړه کړې وي سبحان الله، داسې بندېږي چې ورننوځي، داسې خلاصه سي، راوځي داسې بیرته بنده سي. او تاسو دا په انټرنیټ کې وګورئ، دا به تاسو ته معلومات وسي. اوس دغه مرغه ته چا هدایت کړی ده؟ په کوم سکول کې د درس ویلی ده؟ کوم کمپیوټر یې ویلی ده؟ کوم کمپیوټر ساینس یې ویلی ده؟ مرغه ده. دغه هدایت رب العالمین په دې قرآن کې وایي چې ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله دې ته هم هدایت کړی ده دې مرغانو ته. یو بل قسم مرغان دي دا 10 میاشتې په هوا باندې ګرځي، خوراک هم په هوا کې وي او چیښاک هم په هوا کې وي. دریاب اوبو ته راځي، وزرې داسې خوروي، اوبه چیښي بیرته پورته کېږي. 10 میاشتې دی په هوا کې ګرځي، فضا کې ګرځي، ځمکې ته نه راځي. فقط 2 میاشتې ځمکې ته راځي چې دی بچیان پیدا کړي، ګرځېدلی نه شي. ډېرې دونه وړوکې پښې دي، دی دومره ده، خو پښې ډېرې کمزوري دي. دا 2 میاشتې فقط دی ځمکې ته راځي چې دی بچیان راوړي، هګۍ راوړي، هغه بچیان پیدا کړي. بیا 10 میاشتې دی په هوا باندې ګرځي، ځمکې ته بیا نه راځي. الله اکبر. ځمکې ته بیا نه راځي. یعنې داسې عظیم مخلوقات دی رب العالمین جل وعلا دی په دې مرغانو کې. فقط درته ښیم تاسې دا د شاتو مچۍ راواخلې، د دې په اړه باندې ساینس تجربه کړې ده اوس، او قرآن عظیم شان مخکې موږ ته 1400 کاله مخکې راته ویلي دي چې واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. الله وایي ما وحی وکړله، الهام مې وکړل مچۍ ته. واوحى ربك الى النحل، نحل په عربي کې د شاتو مچۍ ته وایي. دې ته مې وحی وکړله ان اتخذي من الجبال بيوتا، ته په غرونو کې کور جوړوه د ځان دپاره. ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، او په ونه کې که تاسو خیال کړی وي د مرغیو دغه د مچیو د شاتو ځای به په غرونو کې وي، اکثریت ځای، بالکل، او یا به په ونه کې وي.
تر د نن زمانې تر د انسانانو مچیم په خدای قسم شرف لري. د الله خبره یې منل د هغه له امره مخالفت نه کوي. بالکل د الله خبره یې منلي د هغه حکم یې منلی مخالفت نه کوي انسان ته رس. اوس دغه مچي نه ده، دا دومره وړوکې مچي، دا په مرداري نه کینی، دا په ګندګي نه کینی، او دې ته داسې ترتیب رب العالمین جل وعلا ورکړي د خپله یوه باچا لري، یوه ملیکه لري، ملیکه هغه سرداره. داسې کوم ځای ته ته یوسې په دې لکونو مچي همداسې ځي پسې یو ځای بل ځای ته ځي. په دې کې بیا داسې مچي سته که یوه مچي د باندې په زهرجنو ګلانو کېنستلې وي یا په داسې ځایونو کې کېنستلې وي چې هغه د دې له شانه سره مناسب نه وي، دا مچي چې کور ته ورننوځي ور پرېږدي. سم ترافیک لري، دغه په تلاشي سې کوي، په دې ته څه شی وایي، دا یو دغسې سیکورټي لري دا مچي په دروازه کې. هره مچي چې راځي ګوري چټله ده چټله نه ده، ښه خوراک یې کړی، مردار یې کړی، بوی خو به یې نه ځي. یو په والله د دې په اړه مې یو ورځ یو کتاب راکتل، په خدای قسم دغه خپلې د سترګو اوښکې انسان نسي کنټرولولی سي. رب العالمین جل وعلا په دې وړوکې مخلوق کې که یو انسان ملحد فکر وکړي، په والله بالله نور به دته اسلام نصیب کیږي. دا هدایت چا ورته کړی ده؟ خو نه کمپیوټر ویلی ده، نه کمپیوټر ساینس ویلی، نه سکول ویلی، نه کالج ویلی، د خو خپل ژوند و زندگی پر مخ باندې وړي. که تاسو چرګ و اګۍ ته راسئ، که تاسو د اوښ بچي ته راسئ، د غوایي بچي ته راسئ، وغیره وغیره، هر ځناور چې پیدا سي د مور د شیدو ځای پیژني، د مور اواز پیژني. بله ورځ د کوچانو یوه رمه ما ولیده په دې ترکیه کې په زرګونو ګډانو پسونه وو، بیا د دې بچان دي په زرګونو واړه بچانې دي، واړه بچانې دي، دا یې بیل کړي دي جیني. په دې زرګونو ځناورو کې دا واړه بچان دي، دا هر بچ معلومیږي په خدای قسم که چې 5 میاشتې ورته ودرېږي فرق به یې ونه کړي په منځ کې، خو دغه هر بچی راځي خپلې مور ته راځي سره پیژني. دا هدایت چا ورته کړی؟ د دې ترڅنګ داسې نور د الله جل وعلا په مخلوقاتو کې، نو دا عام هدایت د رب العالمین جل وعلا. په دې کې اوس اختیار څوک نه لري، په دې کې اوس څوک اختیار نه لري. انسان ته نر پیدا سوی، ښځه پیدا سوی، حیوان پیدا سوی ده، ډبره پیدا، په دې کې څوک اختیار نه لري. دا د الله جل وعلا له طرفه عام تربیت او هدایت چې ټولو مخلوقاتو ته یې کړی. یو بل مرغه دا خبرې اسې را باندې زیاتې سوې، دلته د مو ملګري م اسې بې ځایه سوالونه کوي، ښه ده چې په دې خبره یو د بعضې مؤمنانو ښه سم په تفصیل سره خلاصي. یو بل مرغه ده، په دې باندې په دې یوه زمانه کې ساینس څېړنې کړي دي. دا مرغه ده، دې ته یو قسم مشوکه الله ورکړې ده، مشوکه په ونه کې سوری کوي، داسې لکه کولنګ داسې سوری پکې کوي، تاسې به هم لیدلی وي. دا په دومره تیزی کې په دې ونې باندې گزار کوي، په دومره تیزی باندې، او د دغه مرغه دومره دماغ دی، دا هر مرغه که تاسو لیدلی وي چې په دې سر باندې وړوکی ټک داسې ورکې، هغه مرغه په هغه ځای مړ کېږي، ځکه مغزه یې سره ګډوډ سي. بالکل. خو دغه مرغه په 400 هغه سانتیګراد باندې وښودل چې په دې باندې دی په دې ونه کې داسې په زور سره د خپله مشوکه وهي. د ده ولې دا دماغ نه یعنې که ته یو مرغه داسې په ډبره وویلې، داسې له هغه نه څو لسګونه وارې د ده دغه خپل وهل په دې ونه کې دا ورباندې زیات دي، نو هغه مرغه په هغه ځای باندې مړ شي. دا مرغه ولې نه مړ کېږي چې دی په دې ونه کې سوری کوي؟ حتی په دې مرغانو کې، په دغه مرغه کې یعنی تقریبا 1.5 متر د ونې دغه پنډوالی ده، دغه ونه یې په دې مشوکه والي ټوله چپه کړې ده. الله اکبر. دا دومره مرغه. بیا دې ساینس څېړنه په دې باندې کړې ده چې دې مرغه ته الله جل وعلا یو عجیبه ژبه ورکړې ده. دی چې هر وارې په دې ونه داسې ګزار کوي، د ده ژبه په دې مزغو باندې داسې راتاو سي، د مزغو ساتنه او حفاظت داسې کوي تر څو د ده مازغه جټکه ونه خوري. او دا تاسې سرچ کړئ، دا ساینس اوس تقریبا څېړنه په دې باندې کړې ده
ډېره یو عجیبه څېړنه یې ورباندې کړې ده او چا چې څېړنه ورباندې کړې ده هغه بیا مسلمان سوی هم ده. الله اکبر. د ما دغه خپلو ملحدینو ته خوا بده ده دا چا چې د زنا او د لیواتت دپاره او د $500 دپاره چا دین پرې خیبر ورځم یو د کلیسا مزدور ایمان راسن پرېښودل د پاسپورټ او د دغه په خاطر باندې د اقامې په خاطر باندې دغه ګرین کارت او د دې په خاطر باندې اسنه تاسو به ویډیوګانې لیدلې وي. استغفر الله. د موږ وال په 500 الله مو دې له ازمایښت او ابتلا وساتي، الله مو دې له ازمایښت او ابتلا وساتي یا رب العالمین. یا الله یا الله ژوندي مو په دې اسلام او ایمان باندې ولره، مړه مو په اسلام او په ایمان کړه، بیرته مو راپورته په اسلام او په ایمان کړه. یا الله لا یوم البتر له ازمایښت او ابتلا مو وساتي یا رب العالمین. آمین. الله ته دې موږ د بچو د موږ د ملګرو دوستانو د ټولو حفاظت او ساتنه وکړي. آمین. اللهم آمین. دا عام هدایت شو د زړه سره الله دې وکړي په دې خبره. یو خاص هدایت ده لدغه عام هدایت نه یو هدایت الله جل وعلا انسانانو ته کړی، پیریانانو ته چې بیا په دې کې اختیار هم ورکړی ده. څه شی ورکړی ده؟ اختیار یې ورکړی. اختیار. بیا په دې مؤمنانو مسلمانانو کې یو خاص هدایت چې الله جل وعلا ورته کړی ده چې څوک په هدایت پسې ګرځېږي الله په دې هدایت کې زیاتوالی ورکوي. اوس ګوریا ما مخکې تاسو ته ویل چې الله جل وعلا پیدا کوونکی ده، کوونکی نه ده. کوونکی کاسب انسان ده، دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. پیدا کوونکی الله ده، کاسب انسان ده. اوس ګوري انسان سي لدرې قسمه افعال سره لدرې قسمه کارونو سره د روزمره مخ کیږي چې په دې دوه کې غیر اختیاري ده، اختیار نه لري، او په یو کې بیا اختیاري ده. پر اختیار الله ورکړی ده، پر اختیار الله ورکړی ده. اوس په دغه اختیار کې چې دی کوي د زړه سرونو یو هغه افعال دي چې انسان ورسره مخامخ کیږي، یو هغه افعال دي چې انسان ورسره یعنی انسان په جسم کې ورسره مخامخ کیږي، یعنی یو هغه اعمال دي چې انسان د باندې ورسره مخامخ کیږي، یو هغه د چې انسان ورسره په خپل جسم کې د باندې راځي، یو هغه د چې انسان یې کوي. دا درې شیان وپېژنئ ان شاء الله بیا په دې کې مشکل درته نه پیدا کیږي. اوس مثلا یو انسان ده چې په انسان باندې دا شیان راځي، هغه لکه ګرمه هوا ده، یخه هوا ده، د باندې ووتلې لمر ده، د باندې ووتې ګرمي ده، سړه هوا ده، باران ده، وریځ ده وغیره وغیره. په دې کې د تا کوم اختیار نشته. که ګرمي و په ګرمي کې به کار ته ځې، که باران و په باران کې به ځې، که سړځي و په سړځي کې به ځې، که وریځ و په وریځ کې به ځې. په دې خبره پوه شولاسته که پوه نه شولاسته؟ بالکل کایسه وو. په دې کې ته اختیار اوس نه لرې چې یا هوا د ځان دپاره سړه کړې، یا ګرمي ختمه کړې، یا یو څه وکړې یا بل څه وکړې. په دې کې ته غیر اختیاري د تقدیر مسأله په دې کې به انشاءالله ډېره اساني درته وکړو. دا د تقدیر مسأله چې د ډېره پیچلې ده، او ځکه الله جل وعلا د مسلمانانو د امتحان دپاره ډېره پیچلې ده چې ته څه کوې په دې کې. په دې خو پوه شولاسته دا هغه ده چې انسان له دې شیانو سره مخامخ کېږي، په دې کې د اختیار نه لري. بشک. اوس چې انسان په جسم کې ورسره مخامخ کېږي، ګورې د الله جل وعلا عظیم قدرت درته په ګوته کوه. ته دې دا اوس زړه وګوره، دا څوک غورځوي داسې؟ دې ته حرکت څوک ورکوي؟ الله پاک. الله حرکت دې ته ورکوي. دا تا په دې جسم کې وینه څوک بیایي را بیایي؟ دا څوک ده؟ رب العالمین یعنی اوس که الله جل وعلا ویلی وای چې دا زړه مې درکړل ای انسان نور یې ته چلوه، موږ تاسې به 2 ساعته د خپل زړه چلولی وای؟ نه مو سوی چلولی. بالکل. الله هغه عظیم ذات چې موږ ویښ یو زړه مو خپل کار کوي، چې بېدوم یو زړه خپل کار کوي، چې ویښ یو وینه کار کوي په جسم کې. په دې کې موږ کوم اختیار نه لرو. دا د رب العالمین جل وعلا په اراده سره دا کېږي. زړه چې کله وخت کې حرکت پکې ختم شو، نور انسان له دنیا نه ځي. بالکل. ګوره رب العالمین جل وعلا دومره په انسان باندې رحمت کړی ده چې دا اوس انسان په دې جسم کې انسان ورسره مخامخ کېږي. کله چې انسان ورسره مخامخ کېږي، انسان په دې کې اختیار نه لري. دا دوم صورت شول. دوم اوس مثلا دا سترګې نه دي، دا سترګې
دا که اوس رب العالمین جل وعلا ما ته ته راکړې وې چې تیب سترګې مې درکړې اوس یې ته چلوه ما ته به څنګه داسې داسې خورولی خو لاسونه به م ورسره داسې داسې کول نه او بالکل ها بالکل په دې سترګو کې اوبه راځي په دې سترګو کې اوس مثلا که د ما ته په خوښه وای نو خو د ورځې به سترګې څنګه به مو لوڅولې خو داسې به مو نیولې وې نو د شپې به مو بیا داسې پټولې داسې به مو بیا به موږ بیده کېدلو خو اوس دا ټول رب العالمین جل وعلا په خپله اراده په ډېر حکمت سره د دې دا پر د انسان چې ژوند او زندګي کې په ډېر عجیب حکمت سره یې کوي چې اختار یې ټول له الله سره د له بل چا سره نشته اوس یو هغه اعمال دي هغه افعال دي چې انسان نه کېږي په دې کې اوس انسان اختیار لري په دې کې اوس اختیار لري اوس ګوره الله جل وعلا درته ویلي دي چې په دې لاره مه ځه دا د جهنمیانو لاره ده او د پای ځای جهنم ده مه ځه بالکل دا لاره د جنتیانو ده په دې لاره ځه لمونځ ته ځه لمونځ کوه اودس کوه له ما نه بیریږه حرام مه خوره ناروا مه کوه زنا مه کوه غلا مه کوه په دې کې اوس تا ته الله پوره اختیار درکړی ده درته وایي که په دې لاره ځې که په دې لاره ځې که په دې لاره ځې پای کې جهنم ده که په دې لاره ځې په پای کې د ما رضا او جنت ده بالکل او د دې هر وعید اوس مثلا ترافیکو درته ویلي ده چې 160 سپیډ نه زیات مه ځه خطره ده یا یې درته لیکلي دي چې په دې لاره باندې مه ځه دا ځنګل ده په دې کې ځناور د خطره درته پیښیږي اوس که ته د ترافیکو خبره نه منې قانوني خبره نه منې لاړلې مخکې لاړې بم در باندې پورته سول موټر دې ټوکر سول غره نه ولوېدلې ځناور در باندې راغله لوی خوړلې اوس ترافیک ملامت دي که ته ملامت یې ته ملامت یې بالکل ځکه ترافیک خپل قانون درته وښودل خپله یې درته ویل چې په دې لار کې خطره ده په دې لاره باندې مه ځه اوس چې ته ځې دا تا خپله خوښه کړه خپله دې اختیار کړه دا لار دا ترافیکو تا ته نه ده اختیار کړی اوس رب العالمین جل وعلا همدغسې یو څه یې پیدا کړي دي خو د دې د اختیارولو اراده یې تا ته درکړې ده چې اوس ته اختیاروي ته یې نه اختیاروي لمونځ کوې په خپل ټیمي کوې نه کوې خوب کوې په خپل ټیمي کوې نه کوې خوراک کوې اوس مثلا ماته دا اوبه دي دا چا راته نصیب کړي دي الله جل وعلا زه اوس غواړم چې اوس وچښم غواړم 15 دقیقې وروسته وچښم په دې کې الله اختیار راکړی ده ماته نو هغه انسان نسي کوم اعمال کېږي په هغه کې رب العالمین جل وعلا څه شی ورکړی ده په هغه کې رب العالمین جل وعلا اختیار ورکړی ده الله جل وعلا دې وکړي چې په دې باندې پوهه سوی دې زړه سره